بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پبلشر نوی درس ته. تاسو مخکینی درسونه پیج ډیزاین او انزرټ برخه وه. په انزرټ کې کتلاګ مو لوستی و، لینک هم همداسې شکل ده. کله چې تاسو غواړئ ډېر خلکو ته ایمیل وکړئ یا ډېر خلکو ته یو لیټر ولېږئ، له هر څه چې ضرورت یې همغه ولېږئ. بیا تاسو اکثره خلک خط لیکي، بیا بالغه هر خط کې تغیرات راولي. دا غلطه طریقه ده. که غواړئ چې مثلا 50 صفحو ته معلومات ولېږئ، راشئ له میلینګ استفاده وکړئ. زه راځم میلینګ ته. که غواړئ چې تاسو یو چا ته یو خط پرنټ کړئ، بیا میل مرج انتخاب کړئ. که غواړئ ایمیل کړئ، بیا ایمیل مرج انتخاب کړئ. زه راځم میل مرج انتخابوم. راشئ سلیکټ ریسپشنسټ ته، دلته راشئ ټایپ لیست، دلته راشئ نیو انټري ته، دلته راشئ د چا نوم ورکړئ. اول کسټمایز ته راشئ. مثلا څه شی غواړئ؟ د نوم یې غواړئ، د یو چا کمپنۍ نوم یې غواړئ، ادرس لاین یې غواړئ، دا مثلا مهم و، پورت یې راولئ. سټیټ یې غواړئ، سیټي، زیپ کوډ یې غواړئ. زیپ کوډ داسې یو کوډ ده چې دا عمومي کوډ ده، د هر ځای خپل خاص پوسټل کوډ ورته وایي چې دا د هر ځای لپاره خاص کوډ ده. ایمیل یې هر شی چې تاسو انتخابوئ هغه ته به بیا قیمت ورکوئ. زه راځم دلته دا پکچر ته تبدیلوم، پکچر ته. بیا به زه مجبور یم چې دلته یو عکس ورکوم. اوکې به ووهئ. تاسو همغه نومان دلته راغلو. یو پکچر طریقه ده، د پکچر ادرس تاسو باید واخلئ. راشئ دلته پروپرټیز ته راشئ، له دې ځای څخه د ادرس کاپي کړئ. هر چې تاسو غواړئ همغه ادرس باید چې ورته پاس کړئ. دلته راشئ، ادرس ورکړئ، بیا سلیش ورکړئ، همغه د عکس نوم ورکړئ. ما لیکلی سامی ډاټ جی پی جی. دا اوکې کړئ، نور برخې هم پوره کړئ. دلته بیا نوم ورکړئ، لیست، مثلا لیست 11. دا سیف کړئ. تاسو وینئ چې دا به سیف شي. بیا دلته کله چې عکس اوکې کړئ، له عکسه به استفاده وشي. زه به بیا راشم دلته یو نوې صفحه به واخلم، بیا به مې لینک ته راشم. دا وارې به له ایگزیسټینګ لیست استفاده وکړم. تاسو راشئ دلته. ما یو لیست جوړ کړی و فور پبلشر په نامه. په هغه کې نومان دي خان ده، مثلا دا غلط سپل شوی ده، احمد ده او کبیر ده. دا نومان دي، دا ادرسونه دي، عکسونه مې هم ورخیستي. تاسو اوکې ووهئ. د همغه معلومات به دلته راشي. زه به راشم انزرټ ته، دلته به یو ټکس باکس واخلم. په دې ټکس باکس کې زه غواړم چې هغو ته یو پیغام ولیکم. تاسو راشئ ولیکئ رنډ یو، ټب ووهئ. تاسو وینئ چې دا همغه یو معلومات دي، رنډ یو، بیا ټب ووهئ. د دې اندازه به لږ زیاته کړم او له دې لاندې زه غواړم چې بعض معلومات راشي، هغه د مې لینک په برخه کې. تاسو راشئ انزرټ فیلډ ته. څه شی غواړئ؟ فرست نیم، دا ووهئ. دلته به فرست نیم راشي. بیا نور برخو ته راشئ. ادرس لاین غواړئ، اوکې که ادرس به راشي. څه شي قیمتونه چې مو کړي وي همغه انتخاب کړئ. له دې څخه پکچر غواړئ، پکچر ووهئ. له دې څخه یو پکچر کلیک کړئ چې پکچر باکس برابر شي. دلته به راشم، بیا به پکچر انزرټ ته پکچر مې انتخاب کړم، دلته به پکچر راشي. اوس به راشو ادرس بلاک ته. دغه ادرس چې تاسو انټر کړی ادرس لاین کې، دغه نور معلومات په ادرس لاین کې جوړیږي. تاسې څه شی غواړئ؟ مثلا تنه په دې شکل غواړئ، د همغه نفر نوم او ادرس، یا دوه ځلې نوم راشي، ادرس یې راشي، هر څه چې تاسو انتخابوئ. کمپنۍ نیم یې راشي که نه، تاسو د کمپنۍ نیم هلته قیمت ورکړی وي هغه به دلته راشي. پوسټل ادرس به یې راشي که نه، که تاسو هلته پوسټل ادرس ورکړی وي همغه بیا راځي دلته. بل دلته لیکلي only include the country region if different then. که هغه نوم د دې ځای سره فرق وکړي هغه انزرټ کوي، که نه یې بیا نه انزرټ کوي. د کوم ځای سره؟ افغانستان په دې کې نه ده شامل په یونیورسل پوسټیج کې. مثلا استرالیا سره، که د استرالیا سره دا مساوي و بیا نه انزرټ کېږي، که مساوي و بیا نه انزرټ کېږي، که نه مساوي بیا انزرټ کېږي. بیا میچ فیلډ کې کولی شي چې نور برخې هم اضافه کړئ. مثلا پکچر هم ورسره راشي په ادرس کې، هر برخه چې تاسو غواړئ چې ورسره راشي همغه وکړئ.
زه راځم دلته تاسو راشئ دلته هماغه انتخاب کړئ، بیا اوکې ووهئ، بیا به هغه انتخاب شي. اوس به راشم پکچر ته، هماغه عکس لپاره دا انتخابېږي. فارمت ده، فارمت کې هماغه د ادرس بلاک تغییرات لري. را به شو دلته زه غواړم چې دا څو نفر ته ولېږم. راشئ پریویو ته، تاسو پریویو ووهئ، تاسو وینئ چې نوم یې خان راغی. دا پریویو کې راځي، تاسو راشئ دلته راشئ، اوس وګورئ نوم بدلیږي خپله. چاته چې لیږئ د هغه نوم به اتومات بدلیږي. دلته راشئ، دا کابیر سو بیرته راشئ، دا چې چاته لیږئ دا به لیږل کېږي. فاین سټیپشنز کې که تاسو ایډیټ کړی وي هماغه آی ډي ولیکئ، هماغه نفر تاسو ته راځي. ایکسکلوډ یې کړئ، مثلا زه غواړم چې دا خان له دې ځای څخه وباسم. اوس فقط 2 نفره ما سره پاتې شو. دا به په بل ویډیو کې تشریح کوم د ریویو سره.